بیا دریو کال پورې نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې پټ پټ سور کو دعوت ورکو 3 کال پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دا آیت نازل شو چې وانذر عشیرتک الاقربین دا الله پاک پیغمبره دعوت ښکارا شروع کا دعوت ښکارا شروع کا او لمبه شروع د خپل رشتہ دارونو کا لمبه دوی ته دعوت ورکا نو چې کله دا آیت نازل شو وانذر عشیرتک الاقربین نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صفا غونډي د غونډکې ته بره وخته نبی رسول الله د صفا غونډي باندې ودرېدو او د قریش د یو مشر نوم واغستو आवाज ورکو نو ټول راجم شو نو په دوی کې د نبی رسول الله والسلام خپل سکتر ابو لهب هم ابو لهب نو دوی ټول راټول شو دغه ته ودرېدل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وکړه زه تاسو ته وایم چې د دې غر نه اخوا دشمن دی او په تاسو باندې حمله کوي دا خبره به زما اومنه نو د قریش ټول سردارانو په یو आवाज وی بالکل من مونږه زکه ته صدیق او امین مونږ ستانه تر اوسه پورې دروغ نه دی اوریدل نن به مونږ ته دروغ وای نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل عزت تاسو ته یو داسې خبره کومه چې په هغه باندې به تاسو په تمام عرب او په عجم سرداری کوي او الله به تاسو ته دنیا او د آخرت د دواړو کامیابی در نصیب کی دی ورته یو خبره نه سل خبره راته کدا سي مونږ داغه منلو تسيو تیار یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه وای تاسو به کامیاب شئ چې دا خبره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تر اور د ابو لهب کنا لومبه د را پاسو دو وی تبلک یا محمد اے محمد هلاک شي صلی الله علیه وسلم اے محمد هلاک شي ټول ورځ د موږ دی خبرې ته ودرولې دی له راجمه کړیو او بیا کانی راوغسل په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې گزار نو کړ په کانو وشت په دې باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زیات خپشو ډیر زیات خپشو چې په ما باندې وړاندې گزار زما تر وکړو الله تبارک وتعالى آیاتنا نازل کړو تبت یدا ابي لهب وتب الله پاک پیغمبر ته مخ پکېګا ابو لهب هلاک شو دوار لاسونو د تبا شو برباد شو هلاک شو او اک هلاکت د ابو لهب دی اک هلاکت دی دا د نبی رسول الله خپل سکتر دی د خپل نوم عبد العزى دی دا ابو لهب خپل نوم عبد العزى دی ابو لهب ولید تویل شي وې د خيسته ډیرو وې په دې اننګو کې پیداسي د ور د شغلې ښکاری د دې غسور سپینو ابو لهب د شغلو پلار د حسن د وجنه بوته دا ویل کېدل خو چې کله د نبی رسول الله والسلام مخالفت ته ودرید الله ذلیل کو دنیا او آخرت دواړو باندې ذلیل کو الله تبارک وتعالى څنګه ذلیل کو د مرګم ډېر په عجیب شان سره شوی دی د مالدارو ډېر زیات مالدارو کله چې دا صورت نازل شو تبت یدا ابي لهب وتب دته پته ولګید چې زما هلاکت زب هلاکېګم نو کله چې غزوه بدر وکنه نو د غزوه بدر نزان پاتې کو غزوه بدر ته دی لا نړو ویزه یریګما او به هر حال مالدار خډیرو ویزه بل دومره پیسې درکم چې زما په ځای باندې یو لستنه ولېږي یوازې به زه وکما زه به یو لستنه خرچه برداشت کما غولېږي خو زه نه زما پته ورته وکنه چې کولاړم الله می ذلیل کوي د غزوه بدر نه دی پاتې شو او د غزوه بدر نه پاتې شو چې الله د چا هلاکت وړي نشي بچ کېده الله تبارک وتعالى ته د بدن باندې د طاعون مرض راوستو طاعون مرض دا یو داسې مرض ده کنه چې دا بدن ټول د نون ډک شي دا بدن د نون ډک شي ټول بدن د نون ډک شو طاعون مرض پر راغی او خواله به سو ورتل نه او په دغه طاعون مرض باندې د مړ شوم نو چې کله مړ شو نو د لاش تم چا لاس نه ورلو خپل ځامن یو د لاش ته لاس نه شو ورل دي لکه تیر ورځ تاسو وایي دا څنګه مرض دی کرونا مرض خو تاسو یاد دی کنه زه به پروت امور به ته جوړل خلاص په ته نه ورلو ځکه خلاص ته ورلم دا مرض په ما لګي بیا زم راکېګم دا طاعون هم داسې مرض دی دا بل ته لګي نظامونه یې سپ دیکو می کو غلاش په طریقه باندې کوسی ته ورتاو کو غلاش ور کوسی ته وستو چې کوسی ته وستو بیا د شرم د وجه چې خلک براله پیغور راکې یو سو حبشي غلامان غوله پیسې ورکړي وې دې ډیزاین لري کې بوې کړي دي بوې کړي ډیزاین لرکای
هغه بیا وړ یو کوی له وکنهستو هغه ته ورتاو کو هغه کې خاخ دا د ابو لهب بیا څه دی ذلت دی په دنیا کې او د خزو ام جمیل دم د نبی صلی الله علیه وسلم کاکی و خو سخت دشمنه و د نبی صلی الله علیه وسلم ډیره سخت دشمنه و او چې کله دا آیت نازل شو کنه چې تبت یدا ابي لهب وتب و اداره لچخه زما متعلق دا خبرې دی کوي نوراله غټي راغسته او خانه کعبه ته روانه ده غټي راغسته چې نبی صلی الله علیه وسلم په غټو ولما نو د خانه کعبه سره نبی علیہ السلام او بکر رضی الله تعالی دواړه ناست نو دا چیرې کنه نو الله تبارک وتعالى د دې پستر ګو پر دی واچول نبی علیہ السلام مخامخ ولر دی دایینینا نو ابو بکر رضی الله تعالی ته وی هغه ملګری د څه شو خیراته ابو بکر ته وی وی د په ګټو باندې ولم د ماته به دی هغه ملګری د څه شو چرته دی بوسته دی دی نبی علیہ السلام نه لیدو چې واپس وکنه لاړه نو ابو بکر رضی الله تعالی نبی علیہ السلام ته وی وې د الله پاک پیغمبر وې نه لیدي وې نه لیدلی مخامخ ولاړ خو نه لیدي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي ابو بکر چې څنګه داراله زما طرف ته فرشته ودرېدله زما طرف ته فرشته ودرېدله هغه فرشته ته زپنا کړم نو دا د نبی علیہ السلام ډېر سخت دشمنه و دومره دشمنه و چې غر ته بتلا بخیله مې ډېر زیاته و بخیلم ډېر و غر ته بتلا او جار او غنی به اورې بلی او په خپل سر به راواغسته د نبی علیہ السلام په لار کې به ورتا وکړي دومره د نبی رسول الله سره دښمنی و هغه څنګه مردار شو تل ودا سي لرګي راوړلو نو دارسې دې سر ته چولې دا ګړې خلک ولی دا پړې دې سر ته اړم کې کني تندې ته هغه پړې دې تندې ته اړم کړي هغه روح خود مړې ته اړم شو چې مړې ته په شاله پانسي شو لاړ پاغزه د لرګو سره مړ شو پای لرګو سره مړ شو الله تبارک تعالی فرمایي فی جیدها حبل من مسد نو داغه په مړې کې پړې پروت نه دوه مطلب علما لیکي د دې حدیث خو یو مطلب دا دی چې دا په دنیا کې داسې مړ شوله چې په مړې باندې پړې راغی دیم مطلب دا بیانې چې کله دا په میدان محشر کې را پاسینو د لرګو دا ګېډې به په سر راغستې او را روانه وي ځکه انسان چې په کوم حالت کې مړ شي په پای حالت کې په پاسیم کنه نو دا مړم په داسې حالت کې شو د نبی رسول الله په دشمنی کې په دک کې کبره پاس حدیث مبارک کې راځي د دې حدیث راوی ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دی او د بخاری شریف حدیث مبارک دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی پتیر امتونو کې درې کسان په سفر باندې تلو نو چې په سفر باندې تلو نو پلار په تیز باران راکې شو نو چې باران راکې شو دوی پنا یو غار ته واغسته غار خو پیژنې د غرونو کې کوم غارونه دي کنه دوی غار ته نه وته چیرې دا باران ودرېږي بیا بزو نو چې دوی غار ته نه وتل د قدرت جان دا چې د باغ غاړي لوی تیګا لوی ګټ را خوش شو درس بس د غار خولې لراغه د غار خولې بند کړ د غار خولې بالکل جوخت یو غټ تیګا یو غټ ورغه غاری بند کو دوی به دن نه گیر شو چې گیر شو صحرا دا بیابان دي سوکشته دي نه دومره طاقت پکشته دي نه چې دا غټه د غار د خولې نه سکی ورواړوي بس په دې سوچ کې فری وتل سحر هم دا غار زمون قبر شو خو دلته به پراته یو په دې خوشي بیابان کې زمون نسوک خبر دي چې دې غار کې دن نسوک دي خو پراته یو د لوړ کې او تند نه په دې کې څه شو مړ شو دا زمونږه قبر دی یو بل ته ګور او د لوګي تند نه باندې یو نساوځي بل بوته ګوري په دې سوچ کې دي په دې فکر کې دي د یو تن په کې فکر پیدا شو ویاله کې یو خبر درته کومه ستاسو نه په ژوند کې یو عمل داسې شوی چې خالص د الله د رضا لپاره به تاسو کړئ خپل ژوند کې سوچ وکړئ یو داسې نیکی به چرته تاسو کړی وي چې خالص د الله د رضا لپاره هغه الله ته وسیله کو هغه خپل عمل الله ته سکو وسیله کو خپل اعمال الله ته پیش کو وی او داسې زمونږ خو به ضرور داسې یو نیک عمل شوی نه یو تنوي وی الله زش پنکې سړی ما غریب سړی ما مور می دا او پلار می دا او بچی می دي الله ته پته ده چې زما گزاران په ګړو او بيزو باندې ده ما به ټول ورځ ګړې بيزي سره ولي او چې ما خام به کور ته لاړم نو خپل بيزي به مې ول وشلې
نړمبه به زما مور او پلار هغه به ما ته په انتظار او هغه به ما په اوس کول چې کله باغی ماړو شو نو پس دا غیره به ما خپل بچو له بیا ور کول په ور کول او خزه بچو ته مې چې راشه استاد سو خورای یا الله ته فی عالم او ته فتح ده یو ځل ما ګډي بيزي په سارا کې سرولي نو بس په ورشو په روانم په پانو په روانم ډېر لري لاړم ساري مې ډېر لري بوسته ګډي بيزي مې ډېر لري بوسته الله چې واپس کېدم کور ته راتلم نو شپه و نا وخت ته کور ته رسیدم نو چې کور ته رسیدم مور خپل مې راته انتظار کړو چې زمونږ بچي به اوس راشي مونږ له په را کې خزرانه له الله غي ود شي چې کو ته مور خپل مې شي ود شي یا الله ګډه بيزي مې اولو شلي او پي مې راوړل او د مور خپل سر ته ودرېدم ما وی اوس ود شي دي نو قرآن خو مناسب نه د ټول ورستړي شي اوس ولا خو ورغلي ود شي دي الله دامي مناسب نه ګڼلا چې مور خپل مې څه کما را پاسو مې راوي خکم او دلته مې بچی را ته وږي واغوي را ته په خپو کې لغړېدل او جړلې چې مونږ وږي مونږ له ډوډۍ راکا مونږ له پي راکا الله دامي مناسب نه ګڼلا چې مور خپل مې ورستي کوم او بچی مې مخ کې کم دا راته مناسب نه ښکارې ده زه د مور او پلار سر ته ولاړم هغه ودو هغه مې راوي خولنا بچی مې د خپل تاویدل چې مونږ له پي راکا دامي مناسب نه ګڼل چې په بچو باندې لومبه پي اوس کوم د مور خپل نه مخ کې او مور خپل مې را پاسولم نه غوښتل الله زور ته ولاړم دک شانتي پي په لاس کې نیول ټوله شپه ولاړم چې دی به وس راوي شي اوس پر راوي شي زه به تام چې پي وسکای الله وی راوي خنو شو تر دې چې سحر شو او هغه پي اوس کل هغه مې ماړه کړل پس دا غینه مې خپل خزي او بچو له ورکړو یا الله کو دا کار مستا د رضا د پاره کړی کنه الله د اسمان خراته لګو خیا کنه الله د دې غار د خلینو دا ګټ لګ لرک الله کو دا عمل ما خالص تا د رضا د پاره کړی د بخاری شریف حدیث مبارک ته ګټ لګ او سړی دی ګټ لګ سیټ تشو غار په خلی کې چا درغه اسمان ښکارا شو هغه بل وی ابل ته ورک استا په ژوند کې هم یو نیک عمل ته بد الله د رضا د پاره کړی ته الله تسکا وسیله کا هغه دیم کسوي او الله ته عالمي دا خبر زما ستا ترمن زراز دی الله بل څوک به معنی دي خبر کړي الله نن په خپل مرګري خبروم د دوی په مخ کې تا ته وسیله کومه الله تا ته پتر زما د تر لور و زما سره ډیره زیاته مینه ډیره زیاته مینه و ډیر زیات محبت مې ور سره والله ته عالمي وی ورځ مې داغه نه مطالبه وکړه د خواهش پوره کېدو هغه راته انکار وکړ ها یو شرط راته ولګو چې تاسو سره د بدکاری کوم خو په شرط د دې چې تسل اشرفي مال راوړي سل اشرفي راوړي وی الله زه غریب ما مزدوري می کوله چې سل اشرفي می پیدا کړی سل اشرفي هغه تماوي چې سل اشرفي می پیدا کړی دي وی هغه راته وی چې بس تو سغواړي هغه وکمال سل اشرفي راک وی سل روپۍ می هغه لور کړی سل اشرفي می ور کړی خو چې کله زه د هغه په خوا کې کېناستم او د بدکاری نیت می وکړو او چې بدکاری می شروع کول نو د هغه د خلینو راته یو لفظ وخت هغه راته چې اتق الله د الله نه ویریږه د الله نه په پردي امانت کې خیانت مکو د الله نه ویریږه وی الله چې څنګه دا خبره راته وکړه کنه چې د الله نه ویریږه زه فورن دا غیر را پاسیدم او بدکاری می پرې خدا او اصل په مرتم پرې خودي الله کو دا کار مستا د رضا د پاره کړی کنه او استاد یې نه ما دا بدکاری پریخي چې زما د ټول ژوند خواهشم دغه والله او هغه ما استاد یې نه پری خدا الله کو دا عمل مستا د رضا د پاره کړی نو دا ګټ قران لري کا د غار داخله خورا تازه ده کا حدیث مبارک کې راځي او هغه ګټ سیټ تشک لګنور سیټ تشو د غار خله لګنور سره شولا کولاو شو هغه دریم تن ته ورکه تا خو هم سنې عمل کړی کنه الله ته وسیله کنه هغه وی الله ته په عالمي چې ما یو تن په مزدوري باندې اونې په چاول سره ما ورته لکه زما سره کار او که دومره چاول به تعالی درکم یا الله اگر سره کار کو خو چې کله د مزدوري ټیم شوم ولا غوري جوړ کول هغه چاول مې ورکول کنه زمانه پس خبره خپش ورانه بس ما سره جګړه وکړه هغه مزدوري راته پرې خو دا خپلاړو چې خپلاړو ما سوچ کو چیرې دا خو د حق ته دا چاول خو د حق د خو ما سره پرې خو د الله خو مال استعمال ول سن دي جایز نه دي وی هغه چاول می وکړل دا غي مزدور هغه چاول ما سکړو وکړل یو فصل می په واغس دویم فصل می په واغستو
دا هغه ما شریکول بیا مې ورله په غویان واغستل ساروی مې ورله واغستل ګډې بيزي مې په واغستې غلامان مې ورله په واغستل ځکه ورو ورو ډېرېدل روغ کنډک روغه رما ګډې بيزي او غویان مې تیار کړل او د هغې سره مې ورله نوکران هم نیولي ډېره موده پس دغه نوکر مال راغی ما ته وایي چې د الله نه ویرېږه په ما ظلم مه کوه زما هغه مزدوري راکړه د الله نه ویرېږه په ما ظلم مه کوه زما هغه مزدوري راکړه تا سره چې پاتې شوې وه ما ورته وی چې دا کنډک او دا رمین دا ساروی چې دا روغ چې دا مزدور دا ټول ستړي دا بوزه هغه راته وی چې د الله نه ویرېږه ما پورې خندنې مه کوه ما پورې خندنې ظلم مه کوه یو بل درې زما دوره وخت مزدوري ساره کړی اوس را پورې خاندي همو ټوکې را پورې هم کوي پشموزې را پورې هم کوي ما ورته وی چې قسم په الله هم دا ستا مزدوري ده دا ستا مزدوري ده وی چې څنګه وی ما ورته وی چې ستا کوم چاول ما سره پاتې شوي وو هغه ما وکرل هغه ډېر شو بیا مې په دا څاروي واخیستل هغې ترقي وکړه چې دې حالت ته رسېدلي دي دا ټول ستا دي هغه هر څه روان کړه سره د مزدورانو بوی وستو الله کو دا عمل مې ستا د رضا دپاره کړی نو دا ګټ رانه څه کا حدیث مبارک کې راځي وایي ګډ 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 وخت یې د غار خوله کوله پاتې شوه د غار خوله څه شوله کوله وشوله غرض مې دا کو چې کو چېرته په زړه کې د یو حاجت وي مشکل در باندې راغلی مصیبت در باندې راغلی دی په ژوند کې به درنه دومره یو نیک عمل چېرته شوي په ژوند کې به درنه څه شوي یو نیک عمل هر انسان یو نیک عمل شوي هغه ته معلوم وي چېرې دا نیک عمل ما کړی و صرف خالص د الله د رضا دپاره مې کړی نور مې پکې هېڅ لالچ نه و هر انسان ته دور یو نیک عمل معلوم وي هغه عمل الله ته وسیله کا او د الله نه په خپل حاجت څه کا وغواړه الله به دې په دغه حاجتونه پوره کړي کفاراتن درې اعمال داسې دي چې دا د انسان د تیر شوو ګناهونو دپاره کفاره ګرځي په هغې کې اول نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی د تکلیف باوجود کامل وضو کول کامل اودس کول دا د انسان د تیر شوو ګناهونو دپاره څه ګرځي کفاره ګرځي د تکلیف باوجود څه مطلب دی اوس شپې یخې شوي دي که نه نو یخ دی او ته په یخو اوبو باندې اودس کوي دا ګران کار دی نو د تکلیف باوجود اودس کول یا ګرمي ده سخته ګرمي ده او اوبه یخې نه میلاوېږي اوبه هم ګرمي دي او ته په هغې ګرمو اوبو څه کوي اودس کوي په ګرمۍ کې یا دارنګې بیمارې تکلیف ته درته خو د هغې باوجود ته څه کوي اودس کوي د ګرمې بسترې درته پاسېدل ګران دي خو د هغې باوجود د ګرمې بسترې نه ته پاسې یخ واشروم ته لاړ شي او پلته په یخ اوبو باندې څه وکړي اودس وکړي د تکلیف باوجود یا اوبه نه میلاوېږي او په بیه اوبه والي او په هغې باندې څه وکړي اودس وکړي دا د تکلیف باوجود اودس کول دی خو کامل اودس کول کامل وضو کول کامل وضو څه شی دی فقهاو د هغې تشریح دا کړې ده چې هر اندام 3 پیرې انزل هر اندام 3 پیرې انزل دا کامل وضو ده او کم حدونه چې دي د هغې نه لږ زیات انزل کم حدونه چې کم دي د هغې نه لږ زیات انزل لکه دا لاس چې ته انځې سره د سنګلو به انځې که نه نو خیر دی دا لاس د سنګلو نه هم لږ پورته وینځه مخ د خپلو حدودو پورې انزل نو دا د دې نه لږ زیات وینځه چې چېرته یو ویښته پکې وچ پاتې نه شي دا کامل اودس کول دي یعنی په کومه طریقه چې د نبی علیه الصلاة والسلام نه وضو کول نقل شوي دي په هغې طریقه باندې وضو کول دا څه شی دی کامل وضو کول دي پاکی حاصلول د پلیتۍ نه ځان ساتل په دې سره الله تبارک وتعالی د انسان تیر شوي ګناهونه څه کوي معاف کوي پاکی حاصلول د پلیتۍ نه ځان ساتل نن سبا مسله دا ده چې کو خیال خو کړی ډېر خلک هغه لوټه خو ختمه شوې د مخکې به خلکو لومبې استنجا په لوټه باندې وکړله او بیا به اوبه استعمال کړي یا نن سبا لومبې ټیشو پیپر استعمال کړي وروسته څه استعمال کړي اوبه استعمال کړي نه هغه شی ختم شوی نن سبا خلک ډایرکټ استنجا په څه شي باندې کوي سمدستي واړه بول وکړي او ځان په اوبو باندې وینځي او راپاسي دا پرته ورته هم نه لګي چې یاره زما د واړه بول وروسته ساسي که اوبه ساسي دته دا پته خو نه لګي د تسلی نه حاصله کړي سمدستي راپاسي نو ډېر کره ته واړه بول د په کپړو باندې ولګي په اندام باندې ولګي او دا واړه بول چې دا نو دا غټه پلیتی ده دا غټه پلیتی ده د دې کو چرته د درهم د مقدار نه زیات او درهم مقدار د ورغوي د منځ چې څومره دی دا د درهم مقدار دی دا ډبل روپۍ چې څومره یي د دې نه کو د دې پلیتی زیاته ونه په دې کې مونځ نه کیږي
ٹھیک شو کنه نو د واړه بولو کی ځان په وبوینځه سم دستی را پاسي هغه واړه بولی په بدنم بهږي په کپړم بهږي نو نه مونږ کېږي نه دس کېږي ٹھیک شو نو لومبه خط تسلی حاصل اول لومبه تسلی حاصل کا چې واړه بول زما ادرې دل داغینه پس ځان په وبو باندې وینځه او ګره دا ډېر سخت ګناه ده د وړو بول نه ځان نه ساتلو عام طور پر عذاب قبر ګره تدید وجنوي د وړو بول نه ځان نه ساتل د دی وجه ګره عذاب قبر وي حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام داس یو مقبره طرف ته وته یو دوه قبرونو والو الته کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په کومه خچره باندې سورو هغه اتریدله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی دې دوه قبرونو والته عذاب میلاویږي دې ته په قبر کې سم میلاویږي عذاب میلاویږي او نبی علیہ السلام فرمایل دا څه د دې ګران غټ ګناه د وجه نه میلاویږي چې دوی ته ځان داغه نه بچ کول ګرانو څه دومره ګران کار نو چې دوی ته داغه نه ځان بچ کول سو ګرانو نو دی یو قبر والته وی دا عذاب په دې میلاویږي چې د بزان د وړو بولنه نه سات واړه بل به وکړو دا پروا به نه وا کو په کپړو باندې سیدل کو په بدن سیدل داغه نه ځان نه بچ کو داغه وجه نه په قبر کې سم میلاویږي عذاب میلاویږي او دا دویم کسره دویم قبر والا وی د عذاب ځکه میلاویږي چې د بچوغلی کوله د دوه تنه په منځ کې جنگیرل لمس کول چورت مونږ وایو دوه تنه جنگول نو دا کار کو نو دا دومره سګان ګناونه نو چې د ځان نشو بچ کولای ځان بچ کول ته آسان خو دې ځان نو بچ کړي د دې وجه نو دوی ته باندې سم میلاویږي عذاب میلاویږي نو به هر حال چې استنجا دې وکړه اول تسلی حاصله کا چې آیا واړه بول ختم شوی کنه دي ختم شوی چې تسلی دې زړه تراله چې او واړه بول ختم شوی دا غیر نه پس بیا او به استعمال نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایلو وی د تکلیف باوجود کامل او دس کول دا انسان د تیر شو ګناونو د پاره کفاره کرسي دیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی د یو منز نه بعد د بل منز انتظار کول د یو منز نه بعد د بل منز انتظار کول دا داسې عمل دی چې د انسان تیر شوي ګناهونه ختمي د هغې دپاره کفاره ګرځي مثال په طور تاوس د جمعې منز وکړو او لاړې خپل دکان لا یا کور ته یا پټي ته ووتې خو په زړه کې دی دا تلوسه ده چې د مازدیګر بانک چې کله ووایي انشاءالله منز به کومه دا د یو منځ نه وروستو د بل منځ انتظار کول دي دا نه چې ته په جومات کې کښېنه بل مستا انتظار کوا خپل کار روزګار کې لګیاي خدا دې پزړه کې دې چې کله اذان وشي ان شاء الله د مونږ تیاری وکوما نو دا دې عمل دی چې د انسان تیر شوی ګناونه سکی ختمي مسلمان هغه دی چې د زړه بد جمعات سره تړلې شوی د مسجد سره تړلې شوی لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په میدان محشر کې ډېره سخت وي هر سره به د نفسي چغي وي څوک به په خولو کې د خپو پورې د پوند پورې څوک د زنګونارو پورې څوک د نامه پورې څوک د مړې پورې په خولو کې ډوبي په میدان محشر کې خو څه خلک به داسې وي چې هغه به د میدان محشر د تکلیفونو نه خبر هم نه وي هغه به د الله د عرش لاندې د الله په دسترخوان باندې د الله میلمانه وته نه داسې چې هغه به د الله تبارک وتعالى صحیح میلمانه د الله په عرش باندې د میدان محشر د سختونه با خبر نه یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایي هغه انسان چې د هغه زړه د مسجد پورې تړلې شوی وو هغه انسان چې د هغه زړه په مسجد پورې تړلې شوی وو هر ټیم جمعات سره مینه او محبت وو د دې وجنه علما لیکي وای ګوره د دریو سيزونو مینه چې د چا په زړه کې را لده د شکر وباسي درې سيزونه داسري د دې مینه چې د چا په زړه کې وا د الله شکر ادا کوي کم یو د مسجد مینا او دریم د قران مینا او دریم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مینا دا درې سيزونه چې د دې مینه چې د چا په زړه کې وا د الله شکر ادا کوي ځکه د دې درې وړو سيزونو نسبت د چا سره دی د الله سره دی مسجد جمعات د الله کور دی قران د الله کتاب دی او نبی علیہ السلام د الله رسول دی دا درې سيزونه دادي چې د دې نسبت د الله سره دی نو چې کله ستا د دې درې سيزونو مینه په زړه کې ونستا مینه د چا سره ده د الله سره ده د دې وجه نه د انسان د سو باسي شکر دو باسي نو د مسجد سره په زړه کې مینه ساتل پکار دي مینه ساتل مسلمان او مؤمن د بد مسجد نه بار داسي وي لکه مې چې د اوبو نه بار وي مؤمن به د مسجد نه بار داسي خپوي
داسې تړپاویږي با لکه مې چې بار د اوبو نه خپوي تړپاویږي او منافق سړی به په جمعات کې داسې وي لکه مرغۍ چې په پنجره کې وي داسې به تنګوي دا په دې انتظار وي لکه سټم دا دروازه کولو شو پر میکړو چې والوته دغه شانت منافق سړی به په مسجد کې تنګيږي یاره دې مولوی سه فډر نه وخت کو چې دا مونږ وشو چې په دروازه ور خوشی کېده وتلې دا ګور د منافق علامت الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکي مونږ د جمعې دوه رکعات مونږ وکړو کنه هغه کوم په مخه ټیمپیست به ګورو بار بار بغړی ته ګورو چې څه چل رسي او چې فرض او شي په دروازه باندې داس یو غوبل جوړ شي بس دغه دوه رکعات مونږ د سنت نشته دی حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وې د کم انسان چې فرض اعمال فرض منځونه کم شي الله تبارک وتعالى به فرمایي دا نفل ولا پس باندې بدل کړي په فرض بدل کړي دا خو نفل نه دي دا خو سنت دي ګوره سنت دي نو یاد اوساتئ کم انسان چې مستقل سنت فریدي دا انسان فاسق دی دا سی په ګډر کسانی چې زما په خیال چې په کال دوه کې باغو د جمعې سنت نه کړی د جمعې سنت پې نه کړی ځکه چې دلته کې جمع ودري کې د منځل راشنه غړم به سنت مونږ کې اصل ورکات هغه مونږ کې او چې کله ورسته چې کم دینه خو په ګړو به سنت حسابي نه چې دام سنت دي نو بس هغه رواج وشي بار د ځان بدخکاری چې خلک وي د جمعې ورځ دا ناول بار ګرځي یو زر زر رامنډي کې جمعه تا په دې نه چې زه د عبادت کو د عبادت لراته خدا سنت پېم کولو مبارک تر مانځه په دې ټیم کې ځان بدخکاری نه زکه جمعه تراسي دغه جنن سبا مسلمانی جمعې لراغلي ده کنه چې د جمعې مونږ نه کوي یاره دا سره ډیر ګناګار ده په نور نه کې خیر دی با خان نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی مسلمان هغه دی چې د مسجد سره سوي مینوي الله تبارک وتعالى په قران کې د مسلمانانو صفات بیان کړی دي یو صفت په کې دا بیان کړی دی چې مؤمنان هغه دي چې دوی د جماعت سره مینه ساتي محبت ساتي انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر د جماعتونو تعمیر کو بیا ظاهری دی او کو روحانی دی هغه د مسجد تعمیر کوي آباد بساتی مسجدو نو یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وې د یو منځ نورستو د بل منځ انتظار کول دا دسی عمل دی چې د انسان تیر شوی ګناونه ختمي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو وی دریم دا دی چې د جماعت د مانزه د پاره پیدل مسجد تراتل د جماعت د پاره مسجد ته پیدل راتل دا دسی عمل دی چې د انسان تیر شوی ګناونه ختمي زکه چې په کوم لار باندې ته مسجد ته راځي کنه په کوم لار باندې راځي دا لار په قیامت پر ورځ باندې ستاسو د پاره گواہی کوي دا لار به د قیامت پر ورځ ستاسو د پاره گواہی کوي چې الله دا انسان په ما باندې تل دی مسجد ته سلفه مسجد پرې دا غلاري به ډیر خیال ساتو دا غلاري به ډیر زیات خیال ساتو نو چې کوم مسجد ته تزي په دغه لار باندې دا پزړه کې وای چې دا لار به زما د پاره گواہی کوي په کور کې د او 10 وکړو ته مسجد تر روان شي حدیث مبارک کې راځي د انسان یو ګناه کمیږي یو درجه اوچتيږي یو ګناه کمیږي یو درجه اوچتيږي نو کور او 10 کوا مسجد ترازا الله د ګناونه کمي درجه دی اوچتوي نو دا درې اعمال داسې دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وي دا د انسان د تیر شو ګناونو د فارسه ده کفاره ده ثلاث کفارات دا درې اعمال د تیر شو ګناونو د فارسه ده کفاره ده کم یو کامل او 10 کول د تکلیف باوجود دیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د یو منځ نورستو د بل منځ انتظار کول او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د جماعت د مانزه د پاره مسجد ته پیدل راتل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وثلاث درجات درې اعمال داسې دي چې دا د انسان درجه اوچتوي درې اعمال داسې دي چې د انسان څو اوچتوي درجه اوچتوي یو پاغه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لوګو ته ډوډۍ ورکول الله تبارک وتعالى ته په عملونو کې خو عمل څه شه دی لوګو خلکو ته ډوډۍ ورکولو لکه حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالى به د قیامت پر ورځ یو انسان راوړي نو الله تبارک وتعالى به ورته فرمایي اے بنده زوګه مماستانه ډوډۍ غوښتي ونه تا مال ډوډۍ نه ورا کړی زوګه مماستانه وغوښتي ونه ګور تا مال وبنه را کړی او اے بنده ګور زه بیمار شوم نه جوړ شوم نو تا زما پوښتنه نه وکړي دا بنده ورته الله تم ډوډۍ غواړي ته خو د ډوډۍ خوړلو نه پاکي الله تم بس کی
ته خو د اوبو څښلو نه پاکې الله په تا هم بیماري راځي چې زه دې تپوس نه درغلی الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای بنده زما یو وږی بنده تا له درغلی ستا نه ډوډۍ غوښتله تا ورله ډوډۍ ورنه کړه دغې وږي بنده له خو تا ډوډۍ ورکړې د ده سره زه موجود وم تا له یو تږی درغلی او ستا نه اوبه غوښتې وي خو تا دغې تږي بنده له اوبه ورکړې نو دغې بنده سره زه موجود وم زه به دې ممتې وم او زما یو بنده بیمار و ناجوړه و او ګوره ته د هغه پوښتنې نه وي ورغلی که ته د هغه پوښتنې له او تپوس له ورغلی نو د هغه په خوا کې زه موجود وم زه به دې مونتې وم الله نو ګوره وږو ته ډوډۍ ورکول دا یو ډېر بهترین عمل دی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه دا په صحابو کې یو مالدار صحابي و الله تبارک وتعالی ورله بېدریغه مال ورکړی بېدریغه مال خو ټول مال یې په دین اسلام باندې لګوی یو ځل شام ته قافله تللې وه نو چې واپس راله ډېر غټ تجارت یې کړی ډېره ګټه یې کړې وه 200 وخان په هغې باندې بارونه تړلی شوي د تجارت سامان راغی د شام نه نو چې مدینې منورې ته قافله راورسېدله د تاجرانو ټولګي ورته راغونډ شوي وو نو یو تاجر په پاسېدو بل په پاسېدو بولي پې لګوله نو یو تاجر پکې پاسېدو وی عبدالرحمن ابن عوفه دا کم سامان د تجارت چې راغلی دی زه نه یو پدرې اخلم ټول په ما راخرڅ کا عبدالرحمن ابن عوف رحم الله رضی الله تعالی فرمایل وی حضرت دا ما خرڅ کړی دی خرڅ کړی دی تاجران حیران شو چې دا دومره غټ تاجر پکې د کم ځای نه راغلی وی او تل پکې تپوس وکړو وی حضرت ټول تاجران خو دلته ناست دي مونږ راغونډ شوي یو مونږ یې اخلو او ته چې دا ما خرڅ کړی نو په چا دې خرڅ کړی دی نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه فرمایل وی دا ما په هغې چا باندې خرڅ کړی چې هغه یو په درې نه اخلي هغه یو په لس اخلي مدینه منوره کې قات غریبی دا خلک وږي دا 200 خان ما د مدینه غریبانو له ورکړل او ما هغه ذات له ورکړل چې هغه یو په درې نه ورکړي یو په لس ورکړي ما ډېره ګټه کړې ده داسې الله تبارک وتعالی ورله مال ورکړو ما عائشه رضی الله تعالی به ډېر مال راغی نو چې سحر به کو کنه نو کې به ناسته نو خلک غریبانان براتلو دی به ورکول ما خام به دغه شانتی شو دی به ورکړه کوله نو چاته نه تاسو کو مور بیبي دا مال خو ته اسه ورکای خو ځان دې دومره په تکلیف کې چولې چې په خپل ورته ناشته په خپل ویشي خو چرته غلام ویل زی توای هغه تقسیمه یا به نور خلک تقسیمه ته ولې ځان دومره په تکلیف کې چولې دي نو عائشه بیبي ورته فرمایي رضی الله تعالی عنها ما د خپل محبوب نه اوریدلې دي چې څوک مسکینانو او غریبانو ته په خپل لاس باندې ورکی کنه الله تبارک وتعالى د بد خاتمه نه ساتي الله د ناکار خاتمه نه ساتي نو زه په خپل لاس زکه ورکړم چې الله زما خاتمه خسته کې د بد خاتمه نه الله وساتي دا هي عادت او په خپل لاس باندې به ورکوله الله د عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافته قات سالی شروع شو اعلان وکړو د بیت المال لبر روزانه شل خان علالوي خلق ته ډوډۍ ورکوي شلو خان نو چې په اول ورځ باندې خلک راټول شو وای شمارل وی اسې تاسو او شماره چې په دسترخوان څومره خلک ناست دي چې وای شمارل 10,000 خلک راغلي وي معلومیږي دا چې خلک ډیر وګي دي دا خرچه ورته نور زیاته کوي حتی در دې پر چې 10,000 نه خلک دا 30,000 ته ورسېدل په یو ټیم باندې به عمر رضی الله تعالی په دسترخوان باندې 30,000 کسانو خوراک کو او تر څو پورې چې مدینه منوره کې قات سالی و نو عمر رضی الله تعالی کور ډوډۍ نه خوړلې د خپل بچو د خپل خزي سره ډوډۍ نه خوړلې زه کور ډوډۍ نشم خوړلې زما خلک به بار وږي او عمر به د بچو سره ناست به دسترخوان ډوډۍ بخوري وی کم خلک چې په کم دسترخوان ډوډۍ خوري په هغه دسترخوان به عمر هم ډوډۍ خوري الله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کو درجه اوچتول غواړي کنه نو لوګ باندې ډوډۍ وخوراوه او وګ باندې سو خوراوه ډوډۍ وخوراوه په دې باندې انسان درجه الله ډیر اوچتای او ځم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی سلام عام کوي سلام په دې باندې انسان درجه اوچتای الله تبارک وتعالى سلام عام کول سره زکه یو خدا دې کنه چې تو السلام علیکم هغه درته په جواب کې سوي وعليكم السلام ورحمت الله نو دا سلام په هر چا باندې د دی وجنه اچو دا یو بل ته دعا کول دي
یو بل څه کول دي دعا کول دي نو دا سلام په هر چا ځکه اچوا وای کېدې شي دا سړی زمانه خینه د دعا الله ما ته قبول کړي په هر سړي سلام اچي خو هر سړی به درته دعا کې په جواب کې کنه نو په هر سړي سلام اچوا نو کېدې شي په دې بندګانو کې او داسې بندي چې داغه دعا ستا په حق کې قبول شي او دویم کوم سړی چې سلام ډیر اچي کنه نو دا سړی به د کبر نه د تکبر نه بخالي وي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي البادئ بالسلام بريء من الكبر په سلام باندې ابتدا کون کې دا د تکبر نه خالی وي دا سړی متکبر انسان سره د ټول عمر په دې فتمه چې ما باندې چا سلام واچول زه به جواب ورکړم دیو چا سلام نه کوي دی بزاله په خرش پرش کې ګرځي یو ما ته جواز کو زه به حکم کوي زنه کومه نه ابتدا بالسلام سلام کې ابتدا کون کې د سره تکبر نسوي خالی نو که زړه دی غواړي کنه چې زړه تکبر نه خالی انسان د الله په دربار کې اولی کله شوی نو سلام په هر چا باندې ورچو بس دا علاج دی د تکبر د ختمېدو علاج څه دی په هر چا باندې سلام اچول دا د تکبر د ختمېدو علاج دی علاج نو سلام اوس مصیبت دا ده چې مخکې به خلک یو بل سره چتا خط پیلېږو میسج به کو نو لومبه به ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته اوس په کې څه کوي هلو نو هلو څه شی دی هلو څه مطلب دی بعضې به هغه ایچ آی راولېږي هی دی که څه شی دی د دې څه مطلب دی ما ته چې څومره میسجونه راځي ما هغې میسج لا جواب نه دی ورکړی چې چا راته دا هی غونته رالېږلی ما له د دغې میسج جواب نه دی ورکړی دا څه شی دی لکه هلو په مونږ معاشره کې نن سبا د دوو سیزونو ډېر زیات کمی دی د دوو سیزونو ډېر زیات کمی دی زمونږ په معاشره کې کم یو سلام دویم جزاک الله یو سلام دویم جزاک الله زمونږ په معاشره کې د دې شي ډېر زیات کمی دی سلام هم څوک نه اچوي او دویم که څوک در سره خواله وکړي که نه هغه به یا ته چا سره خواله وکړي نو په کار دا چې هغه تا ته ووایي چې جزاک الله نو هغه به درته وایي تھینک یو که څه شی وایي ما له خو راضي نه تھینک یو کنه غالبا د الفاظ دي اوس داسې شی شو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چا سره د احسان وکړو او هغه درته په جواب کې جزاک الله وي هغه ستا سره دغه غټ احسان وکړو غټ احسان ٹھیک شو چا در سره خو وکړو کنه تاسو په جواب کې څه وي جزاک الله ته دې بدله دی الله تعالی درکې نبی علیہ السلام فرمایي دې سړي په دغه غټ احسان وکړو چې درته جزاک الله وي دغه غټ احسان وکړو نو دعا کولی الله دې تا اجر درکې نو تھینک یو یا تھینکس یا دا څه شی د دې اړه مطلب نشته دی نو زموږ معاشره کې نن سبا دا دوه کمې زیات دي یو سلام او دویم جزاک الله نو به هر حال چې څوک در سره خواله وکړي نو ته ورته په جواب کې سوایا جزاک الله الله دې تعالی را دې بدلې درکې او درم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وې د شپې په وخت کې تهجد کول دا داسې عمل دی چې د انسان په الله درجه اوچتوي د شپې په وخت کې تهجد کول په نفلونو کې بهترین نفل چې دی هغه تهجد کول دی تهجد کول بهترین او کدا غواړي چې الله زما حاجات پوره کړي نو د شپې په اخیره حصہ کې پاسا الله ته ودرېږه او دعا ته غواړه الله تبارک وتعالى قبلې ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کوم دعا چې د ټول نظر قبلېږي یو د تهجد په ټیم کې دعا غوښتل او دیم د فرض منځ نه وروسته دعا غوښتل دا داسې دوه ټیم دي چې په دې کې الله تبارک وتعالى د انسان دعا ضرور قبلې علماء تر دې پورې لیکلي یو سړی د ولایت دعوه کوي او د شپې تهجد نه کوي دا ولی نه دی اسې دروغ وایي د ولایت درجه ته بغیر د تهجد نه رسیدل دا ممکن نه دي د دې خو به سلف دومره خیال ساتو صحابه کرامو ته وګوره دوی به د دې دومره خیال ساته کنه چې بیا به شیطان را پاسول ها معاویه رضی الله تعالی متعلق راضی وي د شپې پانه سیدم تهجد مې ونه کړو یو مې نه کړو سار شو ما چې داسې وشو ټول ورځ مې په جړا او په استغفار تیر کړ الله ته چې الله ما معاف کړه زما تهجد پات الله داسې وشو پیر روان شپې له ودومه اوس سوکرا زما د خپې وړه کوله چې وړه کوله راويخه کوم ما چې چل دی چې پاسه تهجد وکړه مرته چې تاسو د تهجد له پاسه چې خو شیطان یم نو ابلیس یم ما چې ابلیس چرته مسلمان شه دی دا ته کله مسلمان شه چې ما تهجد له پاسه چې مسلمان شه نه کو چې تهجد ونه کړي هغه باندې الله ته نور زیات نږدې شي
تا چې پرون کوم جړاګانې او کوم فریاد او کوم استغفار دی ولې د تهجد ته زیات ثواب میلاو شوی دی لما کو نن ته بیا تهجد پاتې شو بیا الله ته سجده پریوزي نو دا تهجد د خیر دی دا دی کوي خو چې هغه نه کوي دومره به د تهجد خیال ساتو الله تمیم داری متعلق رضی رحمه الله وې دا غنه یو ځل تهجد پاتې شو کنه یو کال ځان له سزا ور کړی و یو کال ځان له سزا ور کړی و چې زه به یو کال د شپې خوب نه کوم نو د شپې بنو د کېدو چې د ماسپخین منځ به وکړو د بشو بیا به مازیګر را پاسید خو د شپې بنو د کېدو ځان له دومره سزا ور کړی و یو کال چې زمانه تهجد پاتې شوی دی الله نو د تهجد خیال ډیر کوي ښا نو ګوره نو مسله دا ده چې مونږ خو تر شپې یو خو د موبایل د هر څه نه وایستو د موبایل نه دی د هر څه نه وایستو موبایل ته بناستي یا وس جمع شو په بیٹکونو کې بناستي نو دا چکا بکی او دا به کریم بورډ کوي نو د شپې یو بجا 12 بجې چې شنو او د بشي نو تهجدم پاتې د سار منځم پاتې چې نور ولګي را پا بس یو سترګې به مګي چوخن پوخن په بیا ټول ورسته راشي نو ګور نبی رسول الله فرمایي درې اعمال داسې دي چې دا د انسان درجه اوچتي کم کم یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لوګو ته ډوډۍ ورکول دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي سلام عام کول او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د شپې په اخره حصہ کې تهجد کول نو دا ضرور کوي ها الله تبارک وتعالى د عمل کولو توفیق را نصیب کړي بهر حال دا سره نه پات شي ان شاء الله دا پر روانه جوابانه کو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين